أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلق وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې څوک چې د ماښامه یا د شپې سورة الواقعه ووایي وی چې هغو ته به فقر نه ورسي. نو څه چې وګورو چې آیا دا حدیث صحیح دی که نه، آیا واقعا دا خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده که نه. برنامه ده الموسوعة الحدیثیه په نامه، یعنی د احادیث و دایره المعارف، او په دو کې مشتکو د سرچ یا جستجو قسمت کې سورة الواقعه او سرچ کوي. دلته حدیثونه راغلل. اول حدیث مو تاسو وینو چې ویل شوي دي چې اعلموا نساءکم سورة الواقعه، تاسو خپل ښځو ته سورة الواقعه ورزده کړئ، فانها سورة الغنا، ځکه چې دا سوره د غنا او د پیسه‌دارۍ د مالدارۍ سوره ده. نقل شوي دي چې دا انس بن مالک د حدیث ویلی دی، او المحدث الالبانی رحمه الله ویلی دی چې دا ضعیف دی. لاندې رڅو دلته بیا اعلموا نساءکم سورة الواقعه مغه حدیث دی، فانها سورة الغنا. دلته بیا د بل چنه یعنی خلقوی چې روایت شوی دی د نحیک بن سریم السکونی نه روایت شوی دی، او البانی رحمه الله ویلی چې ضعیف دی. خارجو دریم ته من قرأ سورة الواقعه من قرأ سورة الواقعه في ليلة لم تصبه فاقه. او دلته یعنی ویل شوي دي چې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلی دي چې څوک سورة الواقعه ووایي په شپه کې لم تصبه فاقه، یعنی هغو ته غریبي او مسکینی او فقر نه ورسي. یعنی داسې ویل شوي دي چې دا عبدالله بن مسعود دا روایت کړی دی، د رسول الله روایت کړی، او امام احمد رحمه الله ویلی دي د دو حدیث په باره کې دا حدیث منکر دی. رسول الله من قرأ سورة الواقعه وتعلمها لم يكتب من الغافلين. چا چې سورة الواقعه ویله وتعلمها او هغه خلق چاته ور وښودله لم يكتب من الغافلين، او دای د بې پروایانو نه نن مشتکی، دای د بې پروایانو نه د غافلانو نه دی. او دا ابن حجر الاسقلانی ویلي چې اسناده ضعیف جدا دی، ضعیف جدا دی. او دلته ابن حجر الاسقلانی پنځم حدیث هم ویلی دی چې من قرأ سورة الواقعه كل لیلة لم تصبه فاقه، چا چې سورة الواقعه هر شپه وویل هغو ته فقر نه ورسي، غریبي نه ورسي. نو ابن حجر الاسقلانی په دو حدیث کې ویلی دی چې دا اسناده ضعیف جدا، او دا د دو اسناد ضعیف جدا دی. نو موږ تاسو ولیدله چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. نو دا خبره صحیح نه ده چې رسول الله داسې ویلی وي چې سورة الواقعه چې څوک ووایي هغو ته فقر و فاقه او غریبي نه ورسي. دا غلطه خبره ده. ټول احادیث د سورة الواقعه په باره کې چې راغلي دي د هغه د سورة الواقعه د فضیلت په باره کې چې راغلي دي ټول ضعیف دي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.